کلمه دی د دعا مستجابه فانه مغفور له. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دته بخښه سوې د الله پر بیت طواف کړی دی، د عرفات پر میدان درېدلی دی، د مزدلفې پر میدان درېدلی دی، جمرې وشتلی دي، د مدینې زیارت کړی دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مسجد کې لمنځونه کړي دي. فانه مغفور له. او هر چا ته چې الله عز وجل بخښه وکړله د هغه دعا د بل چا په حکم الله عز وجل قبلوي. حجاجو ته الله عز وجل په دې مبارک سفر باندې بخښه کوي. نو د دې وجه څخه د حجاجو دعاګانې هم د الله عز وجل ته قدرمنې دي او الله عز وجل د دې خاص نه ردی، ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خاص کر د حجاجو دپاره دعا کړې ده. حاکم په مستدرک کتاب کې دا حدیث نقل کړی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې خاص کړی دی الله ته، اللهم اغفر للحاج، خدای حج کوونکو ته بخښه وکړي، ولمن استغفر له الحاج، خدای هغه چاته هم بخښه وکړي چې حاجي د هغه دپاره د مغفرت دعا کوي. نو چې حجاجو ته سړی ورځي د دغه دپاره چې دعا ځینې وغواړي، د دغه دپاره چې د هغه قدر و احترام وکړي په سلام باندې او په مصافحه باندې. دا یو مسنونه طریقه ده، دا یو مشروع طریقه ده، دا یو جایزه طریقه ده. مګر اما موټران به څنګه ګلپوشه کوو که به نه ګلپوشه کوو؟ امیلونه به د حاجي صاحب په غاړه کې ورچوو که به نه ورچوو؟ که مسکینانو خو نه یې ورچوو، کم پیسې درلودې خامخا یې ورچوو. دلته موږ د الله حکم دا ته خپله وس پورې منحصر کړی دی. کومه وس په هر څونه ګلانو په هر څونه غاړګۍ درلودې د غونه غاړګۍ د حاجي صاحب غاړې ته ورچوو، د غونه موټر ورته ګلپوشه کوو. د حج مبارک ټاپیم فرو ماشاء الله دام بکشي لیکلي. مولانا مفتی عبدالرزاق صاحب فتاوای هادیه کې دا مسئله لیکلې ده چې دا تاسې د زمانو په غاړه باندې کم امیرونه ورکوي یا د حجاجو په غاړه باندې ورکوي، دا یو پردی طریقه ده، دا د هندوانو رواج دی، دا اضاعت المال دی. الله عز وجل دا موږ ته حرام کړی دی. دا چې ته د حاجي صاحب په غاړه ګلان ورکوې یا د زوم په غاړه باندې غاړګۍ ورکوې، یا به په دې کې ثواب غواړي یا به یې نه غواړي. د دې دوه حالاتو څخه خالي نه دی. که ثواب غواړي او ستا دا عقیده ده چې زه د ده په غاړه باندې ګلان ورکړم ما ته الله پاک ثواب راکړي، دا خو مبتدع جوړ سولې، بدعت دې په دین کې وکړي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. هر څوک چې زموږ په دین کې هغه څه را پیدا کړي چې هغه زموږ د دینه څه نه دی، دا کار مردود دی، دا غیر مقبول دی. نو که ته د ثواب په نیت باندې د حاجي صاحب په غاړه باندې ګلان ورکوې او موټر دې ورته ګلپوشه کړی دی، مخ ته یې ورولې، نو بلکل دا کار بدعت دی او ناروا دی. الله عز وجل د ثواب پر ځای باندې عذاب درکوي. او که په دې کې د ثواب مطلب دې نه وي خوشحالي ده، د خوشحالۍ اظهار کوي، نو دا بیا مال ستا ضایع شو، دې کې دې اسراف وکړي، بې ضرورت دې مصرف کړي. هېڅ موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا طریقه نه ده راښولې چې تاسې د حجاجو په غاړه باندې امیلونه ورکوي یا د زمانو په غاړه باندې امیلونه ورکوي. ما تاسو ته مشخصه حواله درکړله، فتاوای هادیه وګورئ، په هغه کې دا مسلک د هندوانو ښوول سوی دی، د هندوانو څخه موږ ته راغلی دی. هندوان چې واده کوي، هندوان چې د خپلې خوشحالۍ اظهار کوي، ګلان په غاړه کوي. موږ مسلمانان دا تهذیب باید د ځانه څخه ورک کړو، دا لرې په دې که ته 100 روپۍ مصرفوې که 1000 روپۍ مصرفوې که 500 مصرفوې، دا ټولې دې ضایع کړلې. رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ د دې څخه منع کړي وو، ومنعا وهات. الله عز وجل موږ د دې څخه منع کړي چې کوم شی د منع نه یې ته منع کوې. پر فرضي زکات باندې چنې وي، په ما دونه کور باندې زکات را باندې کېږي که نه؟ موږ تاسې خو سره پېژنو نه، مور مې ژوندۍ د اخترې را باندې کېږي که نه؟ زکات مې ژور ته روا دی که نه؟ لمسی لرم مسکین دی زکات ورته روا دی که نه؟ دورې دورې په غلبیل کې سره اړو راړو. دا منع ده د هغه شي چې الله عز وجل په تا باندې فرض کړی ده. هیلې وبانې وهات او الله عز وجل په موږ باندې دا هم حرام کړی دی چې یو شی موږ ته د هغه اخیستل و عمل کول ورباندې جایز دی، موږ په هغه باندې عمل کوو. دلته که 500 دي که 1000 دي، دا روپۍ پر تا ته هېڅ نه معلومېږي، ځکه ستا د نفس خوشحالي پکښې کېږي. په دې کې ستا د ځان ښکاره کېدل دي، ریا کوې،
د ریا دپاره ستا نفس مني ستا نفس په خوشحاله کېږي په دې خاطر باندې مني که نه پر اختري باندې ولې چنې وی پر زکات ولې چنې وی سلیلي وبانې جوړې مګر د حاجي صاحب د استقبال دپاره چې د وخته موټر بیا ګلپوشه کړی دي او بیا یې د هغه دپاره میلونه رانیولي د هغه په غاړه یې ورکوي هغه د یو مبارک سفر څخه را روان دی په د اول وارې ته د هندوانو سره مشابه کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من تشبه بقوم فهو منهم څوک چې د قوم سره مشابهت کوي هغه دغه قوم څخه دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې فرمایي ابغض الناس الی الله ثلاثه هغه بغضترین انسانان و الله تعالی ته درې ډلې خلک دي درې ډلې خلک پروردګار عالم ته ډېر بدترین انسانان دي په انسانانو کې یو د هغو انسانانو څخه څوک دی ملحد فی الحرم یو هغه سړی دی چې حرم ته تللی دی په حرم کې ګناه کوي واورئ ګوره پر کال به ځي بل کال به ځي چې تللی دی خو ولاړه په حرم کې چې څوک ګناه کوي پروردګار ته په ټولو انسانانو کې مبغض انسان هم دغه سړی دی چې په دې مبارک سفر کې په دې مبارک مکان کې په دې حرم کې د خدای د کور سره د الله د بیتې سره بیا هم ته په حرامو په ناروا کې اخته او الله دې زموږ پر حال باندې رحم وکړي په دغو نه ګناهو باندې هلته خلک اخته دي شمارلی ولا کس مګر بیا هم ځان ګناهکار هم نه سړي ته تعجب پیدا شي چې ته نو راغلی دی چې دپاره ستا مطلب څه و چې دلته راتللې چې دلته هم په ګناه باندې مبتلا یې ګناه کوي بهرحال یو دا کس دی چې په حرم کې الحاد کې په حرم کې ګناه کوي ومبتغ فی الاسلام سنت الجاهلیه بل هغه سړی دی چې دی په اسلامي ټولنه کې د کفارو رواجونه رواجي دا واورئ ګوره ښه دا سړی خدای ته په ټولو انسانانو کې مبغوض دی چې په اسلامي ټولنه کې د کفارو موډونه رواجي دا د بخاري روایت دی ګوره ومبتغ فی الاسلام سنت الجاهلیه بل هغه سړی خدای ته په ټولو انسانانو کې مبغوض دی په ټولو انسانانو کې خدای ته ناخوښه دی څوک چې په اسلامي ټولنه کې د کفارو موډونه رواجي یو د هغو څخه دا دی چې د حاجي صاحب په غاړه غاړګۍ ورکوي موټر دې ورته ګلپوشه کړی دی دا د هندوانو طریقه د هندوان مسلمانان دي که کفار دي او یا یې په واده کې د زوم په غاړه ورکوي په دې نیت چې خوشحالي ده دا د هندوانو طریقه ده تاسې وګورئ هندوان هم تاسې وینئ او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما طریقه یې پرېښول هغه جنت ته نه ځي مخکې مې حدیث تاسو ته ویلی حجاجو ته استقبال جائز په هغه طریقه چې ما درته ووښوي د دغه نیت دپاره په دغه مقصد باندې چې د هغه څخه د مغفرت دعا وغواړي د هغه تعظیم و قدر و احترام او حجاج صاحبان چې کله دلته راورسېږي د حجاجو میلمستیا دا د زمزم په اوبو او د خرما د مدینې په خرماو باید وي د زمزم اوبه دي خلکو ته ورکړي دا مبارکې اوبه دي د مځکې پر سر باندې د زمزم تر اوبو بهترینې اوبه نشته دا شفا دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا د زمزم اوبه سړی د څه مقصد دپاره وڅښي الله سبحانه وتعالی به د مقصد پوره کوي او دغه رقم عجوه خرما چې دا د مدینې طیبې یوه خاصه خرما نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په کوم کور کې پرته وي په هغه کور باندې جادو تاثیر نه کوي کوډي تاثیر نه ورباندې کوي حاجي صاحب یوه دانه خرما درکړي د عجوې او یو ګیلاس اوبه دي درکړي او دا چې دلته تسبیح دي او مسلې دي او مسواکان دي او پلانۍ دي او پلانۍ دي دا هم بازي تر وسه پورې د که څوک ناوسه نو پر دې سنت باندې عمل کوي او که څوک دنیادار او بیا نو سل پلمې دي چې دا خیرات دی او دا دا ده او دا ها ده بیا هم که چیرې ستا مقصد صحیح وي په دې کې د نوم نه وي په دې کې د ریا مقصد نه وي د خیرات په خاطر باندې کوې نو الله عز وجل به تا ته سزا در نه کړي او که د دې دپاره و چې ولا خلک وایي د حاجي صاحب راغلی شی رانه وي د دې مقصد دپاره یا پلانی تربیر راغلی و هغه مسلې ورکولې تسبیح ورکولې زه ولې نه ورکوم نو بیا خو د نامه دپاره کار دی د ریا دپاره کار دی تاسې په خپله پوهېږئ چې د نامه دپاره کار او د ریا دپاره کار څونه ثواب لري د ثواب پر ځای باندې عذاب الله عز وجل و دغه انسان ته ورکوي دا که حاجي صاحب د ځان دپاره څه خیرات میرات کوي غوا لالي پسه لالي خپل د ځان دپاره کې عامه مسلمانانو ته څه کټو مټو ور برابروي نو دې کې څه خبره نشته خو په دې شرط باندې چې په دې کې بریا نه وي او دغه رقم په دې کې بدنامه خبره نه وي چاته به اورول نه وي چې پلانکی سړی د اجر رالي دونه دونه غوایي حلال کړله پلانی سړی د اجر رالي داسې داسې مېلمستیاوې یې وکړلې که د نامه دپاره و تاسې خپل په نیت باندې په خپله ښه پوهېږئ
نو الله سبحانه وتعالی دې موږ تاسو ته توفیق راکړي چې موږ تاسو د خپل حجاجو استقبال په هغه طریقه باندې وکړو چې الله عز وجل هم راضي شي او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه هم پر ځای شي، نه پر هغه طریقه باندې چې مال مو ضایع شي، د الله عز وجل غضب او لعنت تم جوړ سو او حتی حجاج هم په دا اوله مرحله کې بیا په یو ګناه کې واقع کو، په یو تکلیف کې واقع کو. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.